تمړه قربانې ته ګوره دلته الفاظو ته ګوره ما دا بسول سبو قامت په میدان باندې زیاد ابن سکن قرباني اینه به راغس عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ قرآن باندې گواهی ورکړي الله دا هغه عثمان دی چې په گزار شو دی اینه په ما باندې پریوته دا عثمان ابن عفان هغه عمر فاروق په قرباني راځي شهادتونه ما دا بسول سب کړي جوړ ورته سموز نزان د پاره روزه نزان د پاره حج نزان د پاره زکات نزان د پاره الله لم سو بس جوړ سوال کا تیرے محبوب کے یا رب شباہت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کے یا رب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں اس نشتہ سے جاڑو با اللہ نے صورت حقیقت کی قبول کر دا صورت حقیقت کے ندوانو جانو سردار دیکھ کے فرمائی دا اللہ حبیب ما پا وعدہ باری پابندی اکڑا ما پا وعدہ باری پابندی اکڑا پیغمبر علیہ السلام دا محبت دا اللہ سرواغس شهداء لا شنو کے نو پر سترګو باندې وتل پاسه کې خودو سترګي ول بند کړی چې شهداء تن ګوري زخمیان تن ګوري شهداء زخمیان پدې کو کې صحابه کرام غسیو زیاد ابن سکن پیغمبر علیہ السلام غیږ کې څه فرمای اے الله حبیبا اے الله محبوبا سترګي می کولاو کا سترګي می کولاو کا الله حبيبا اخر دیدار تا تقوما اخر لیدل مستقوما استاله چهره بسارم استاده مخ مبارک بسارم کم مخ والضحى والليل اذا سجى الله استابد سپین مخ د زما قسمی چې په کم مخ باندې الله قسم خورله کب سلپ باندې الله قسم خورله دا هغه مخ دیدار زیاد ابن سکن کوي الله تروان دا الله تعالی دربار ته پیش کیږي د شهادت رتبه ته ملاويږي غیګر امام الانبیاء کما غیګا نکل جائے روح تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے غیگر محمد رسول اللہ روح زما استان روان میں غیگر محمد رسول اللہ کما غیگا اگا غیگا چد کعبین اعلا اگا غیگا چد جنت اعلا اگا غیگا چد عرش معلانم اعلا اگا غیگا ود محمد رسول اللہ تیرے معراج تو یہ ہے تیرے معراج تو یہ ہے کہ تو لوح قلم تک پہنچا میرے معراج یہی ہے کہ تیرے قدموں تک پہنچا پیغمبر علیہ السلام دے گا مبارک ہے کہ پروت گویا زیوم د حال گویا زیوم د حال پیغمبر علیہ السلام د چہرے دیدار کو پیغمبر علیہ السلام د مخ مبارک دیدار کو پیغمبر علیہ السلام د مخ نظارے کو لا اسرائیل روح اغستو او د پیغمبر چہرے دکتل در پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک دکتل در پیغمبر پغیگا کی انا للہ و انا الیہ راجعون در پیغمبر غیگا کی ساور اقرار در پیغمبر غیگا کی روح ورکو چھ در پیغمبر مین کم لکی در پیغمبر محبت کم لکی در پیغمبر وفا کم لکی در پیغمبر الفت کم لکی دار ایمان تکمیل دے دار ایمان اکملیت دے دار ایمان مضبوط یادا عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں پیغمبر محبت اولاد لورکا واللہ جماعت بیا خالی واللہ رسار ملک بیا کی گی واللہ قرآن نسل بی اور پیغمبر محبت ورکا تو کب جا کے ورکم زیرت آستانه خیم زیرت زی خیم دا هر سودا ملاوی کی دا دکاندار سرا پا هر دکان کی هر سودا نئی چی دا کم سودا لپارا کم دکانی علتا ملاوی گی دا ڈاکٹر پا دکان کے تزان ٹماٹر رکھ لینو علتا ملاوی گی خپکے گا مو
کله ډاکټر په دکان کې ته ځان د چینی اخلي ته میلاویږي نو ډاکټر په دکان کې ډاکټرۍ والا سامان دغه دکان زه راځئ د محبت دکان درته خیم د مینې دکان درته خیم ته وایې کور کې خو زما ټي وي دی په جیب کې زما چې کوم دی فیسبوک دی یوټیوب دی کوم ځای کې اولاد دی کوم ځای د پیغمبر د محبت درس ورکوم والله مدارس د پیغمبر علیه السلام د محبت درس ورکوي مدرسه د پیغمبر د وفات درس ورکوي پیغمبر علیه السلام د الفت درس ورکوي د پیغمبر علیه السلام د مینې درس ورکوي مدرسه د امن علم برداره ده مدرسه د مینې علم برداره ده مدرسه د وفا علم برداره ده مدرسه د عشق محمدي علم برداره ده مدرسه وفاداره للقرآن المجید د الله د محبت راځه که چې اولاد له پیغمبر مینه ورکو ما سره نه میلاویږي راځه استانه او دکان یې ته زه ښیم مدرسې ته یې راوله چې واپس یې رسختوم په سر به یې د پیغمبر محبت په شان داستاري چې واپس یې رسختوم په جیب کې به د پیغمبر د محبت مسواک پروت وي چې کور ته یې د رسختوم پیسې به انشاءالله تعالی دا را بډې کړې به وي د دې ګیټونه به بړې د پیغمبر پر محبت به د رسختوم جامې به د پیغمبر په سنت طریقه باندې محبوبې وي چې درځي تا ته به وایي دادا جانه منزله به کله ځو بابا جانه منزله به کله ځو ما ته یو سړي رینګ وکړو ما ته ویل خدای استادي خدای هم دا مدرسې کامیابې کا خدای هم دا مدرسې کامیابې کا مې آمین ولې ویل حضرت چې آزاد وشي نو زما زوی له مدرسې نه راغلی دی وایي هغه د 12 کالو 11 کالو ماشوم دی وایي چې کله آزاد وشي وایي سمدستي چوټیانې پروس کال چوټیانې وایي راته اواز کوي داجي جومات ته به کله ځو بابا آزاد وشو زه چې جومات ته ځو والله زما ستا مدرسې زما بچی جومات والا جوړ کړی ما سره د جومات فکر نشته خو الحمدلله زما بچی مدرسې والا د جومات مینې والا او محبت والا جوړ کړی اولاد راوړئ مدرسې ته د پیغمبر مینه والا د پیغمبر محبت والا د پیغمبر علیه السلام فرمایي حب نبیکم پیغمبر علیه السلام حب اهل البیت د پیغمبر علیه السلام د اولاد مینه ورته ورکړه د اهل بیت مینه ورته ورکړه د اهل بیت محبت ورته ورکړه د حاجی حسن رضی الله تعالی عنہ زندگی ورته بیان کړه د حاجی حسین رضی الله تعالی عنہ زندگی ورته بیان کړه ولې که د حسین زندگی ورته یاد وي رضی الله تعالی عنہ نو ان شاء الله تعالی حاجی حسین رضی الله تعالی عنہ په کربلا کې چې ولاړو د کافر خلاف نو ولاړو د کافر خلاف نو ولاړ یزید کافر نو یزید کافر نو خو د محمد رسول الله د دین مخالفو د قرآن مخالفو ان شاء الله که ستا د زوی سره د حق حسین مینه وه د کربلا مینه وه دا به د زمانې چې کوم دی د بدتر سره نه ودرېږي دا به د زمانې چې کوم دی د ګنده سره نه ودرېږي دا به رهنما هغه چوناوي چې هغه رهنما مینې والا هغه رهنما محبت والا هغه رهنما وفا والا هغه رهنما الفت والا که ستا زوی